دغه کوم فیچر چې دی دا تاسو خپل په موبایل کې آن کړئ نو ستاسو د کور نمبر چې دی هغې ته به بیا د ناشنا نمبرونه کال نه راځي. واتساپ چې دی هغې کې یو نوی اپډیټ راغلی دی او دا اپډیټ داسې دی چې دې سره ستاسو د کور موبایل چې دی هغه بالکل سکیور دی. نورې هم یو څو فیچر په واتساپ کې اډ شوي دي خو دغه یو فیچر چې دی د هغه کسانو لپاره اهم دی چې د هغو په کور کې موبایل دي او نن سبا تاسو ته پته ده چې په کور کې هرې زنانه سره موبایل دي. دغه کوم فیچر چې دی دا تاسو خپل په موبایل کې آن کړئ نو ستاسو د کور نمبر چې دی هغې ته به بیا د ناشنا نمبرونه کال نه راځي. کوم نمبر چې په موبایل کې سیو وي نو صرف هغه نمبر نه به ورته کال راځي، نور به یو نمبر نه ورته هم کال نه راځي. دې کې نورې اپشنې هم ډېرې اډ شوي دي. اوس دغه اپشن کوم ځای کې دي او دا کار څنګه کوي مکمل طریقه درته ښیم. خو په دغه پیج باندې تاسو نوي یې نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم واتساپ چې دی دا به اوپن کړئ. واتساپ چې کله تاسو اوپن کړه ټولو کې اول دا پلس نشان چې دی دې باندې به کلیک کړئ او دلته به یو خپل لیست جوړ کړئ او بیا به دې کې کسان اډ کړئ. مطلب زه یو لیست جوړوم، دا لیست ما جوړ کړ. دې کې لاندې تاسو ته ښکاري اډ پیپل آر ګروپ، دې باندې به کلیک کړئ او دې کې تاسو خپل د مرضی کسان اډ کړئ. نو بیا چې تاسو میسج لیږئ نو هغه به ټولو کسانو ته ځي. خو دا د ګروپ نه دی، صحیح ده. یو ګروپ کې کسان اډ کولی دا جدا یو لیست جوړیږي او دې کې تاسو خپل په مرضی باندې کسان اډ کړئ او بیا ټولو کسانو ته تاسو میسج سند کولی شئ. او اولنی اپشن. ښه دویم کوم اپشن چې دی نو تاسو به بره 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. 3 ډاټ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو بیا به تاسو سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو بیا به تاسو کته راشئ نو کته په سیکنډ لاس باندې تاسو ته ښکاري جوین دی بیټا پروګرام، دې باندې به کلیک کړئ او دا چې دی دا بیټا پروګرام دا به تاسو آن کړئ. مخکې به چې کله دا تاسو آن کوو نو تاسو بتلی خپل پلی سټور ته، هلته به تاسو دا جوین کوو دا پروګرام. نو بیا به چې کوم لیټسټ اپشن راته نو هغه به تاسو ته ډایرکټ میلاوېده. اوس په واتساپ کې دننه دا فیچر چې دی دا آن شوی دی. د دې آن کېدو سره په واتساپ کې چې کوم نوی اپډیټ راځي نو هغه به ټولو کې اول تاسو ته میلاویږي. دریم کوم اپشن چې دی دا هم هغه کسانو دپاره دی چې کوم په دې باندې ویډیو ریکارډ کوي. اوس مطلب زه یو کس ته ویډیو لیږم، دې باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کله ما کلیک کړ نو کته په دې فوټو باندې به زه کلیک کړم او دلته به زه دې ویډیو باندې کلیک کړم. ویډیو باندې چې ما کله کلیک کړ نو دلته به زه ریکارډ ویډیو باندې کلیک کړم. تاسو ګورئ داسې ټیسټینګ دپاره زه ریکارډ کوم، صحیح ده. دا ویډیو سټارټ شله، دا 4 سیکنډ ویډیو سټارټ کړه که نه. اوس په دلته نه زه بند کړم. دلته نه چې کله ما بند کړ نو اوس تاسو وګورئ دا بره د تیر نشان چې دی دې باندې به کلیک کړئ نو دغه کم ویډیو چې دی دا به تاسو سره موبایل کې سیو شي. اوس چې کوم اخري اپشن چې دی دا تاسو دپاره ډېر زیات اهم دی. که چېرته ستاسو کور کې زنانه موبایل یوز کوي او هغو ته ناشنا نمبرونه کالونه راځي نو دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. دلته به سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دلته بیا پرایویسي باندې کلیک کړئ. پرایویسي باندې کله تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو لږ سکرول کړئ کته ایډوانس کوم فیچر چې دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دا تاسو ښکاري دې کې دا اپشن چې دی دې کې دا ټول نوي راغلي. اپشن چې کله تاسو آن کړئ نو بیا به ستاسو د کور نمبر ته څوک میسج کړي نو هغه به ورته نه راځي. او بیا لاندې کته کوم ډیسیبل لینک پریویو دې باندې به هم کلیک کړئ او دا به هم آن کړئ. بیا به ستاسو نمبر ته څوک لینک رالیږي که هغه تاسو نه اوپن شو نو هغې د وجې نه ستاسو واتساپ چې دی هغه به هم نه هیک کېږي. او بل دې کې دا اپشن دی په دې کال باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې کال باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دا اپشن چې دی دا سایلنټ ان نون کال دا به پکې آن کړئ. دا چې کله تاسو آن کړئ نو کوم کسان چې ستاسو د کور نمبر ته کال کوي کال به ستاسو واتساپ ته راځي او ستاسو د کور والته به پته نه لګي او هغه نمبر چې دی هغه بیا وروسته تاسو بلاک کړئ.